حمزه بابا فرمایي چې سوچ راغونډ په یو مرکز نه کړم چې راغونډ په یو مرکز نه کړم هرې تپې ته د جرګو سره ځم حمزه سفر که د حجاز وي نه هم زه د پښتون د قافلو سره ځم. السلام علیکم ګرانو کتونکو ګرانو مینوالو، فضل امین بهار یم. پروګرام د خیبر شاعران، کیمرمین در سره همدرد شینواری. ګرانو کتونکو ګرانو مینوالو، نننی پروګرام کې نننی ناسته کې موږ سره دلاور شاه دلاور صاحب میلمه دی. هغه سره به خبرې اترې کړو، هغه نه به د ژوند په اړه پوښتنې کړو، هغه نه به کلامونه ریکارډ کوو. زه به دا خبره زیاته کړم چې دلاور شاه دلاور صاحب په نږدې وخت کې خپل یو کتاب هم چاپ کړی دی چې په لاس کې موجود دی ورسره دی. به موږ ته هماغه کتاب نه خپل کلامونه وړاندې کوي. دلاور صاحب اول خو په کتاب چاپ کېدو باندې ډېره زیاته مبارکي درته وایو. پروګرام کې درته هر کله ستړي مشي وایو. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه ستاسو او ستاسو پوره ټیم چې دومره وخت هم راکړ. شکریه. ستاسو یو جهان مننه دلاور صاحب چې تاسو موږ سره په نیمه خوله راضي شوئ، موږ سره کېناستئ. موږ ستاسو شکریه ادا کوو. دلاور صاحب ټولو ناول زموږ خو ډېرو خلکو سره مرکې کړي دي او دوباره هم راغلي دي، هغو پېژنګلو هر څه شوي دي. نو که ستاسو کتونکو ته مینوالو ته خپله لنډه پېژنګلو وکړئ. زما نوم دلاور شاه دی، تخلص ما هم دلاور دی او زه په 1973 کې پیدا شوی یم په شینواري لنډي کوتل خوږه خیل اشه کلي کې، او په هسپتال کې ما وظیفه هم لرم د 13 کالو راځي. او بس ډیره مننه. د هسپتال وظیفې سره به زه دا خبره زیاته کړم چې دلاور شاه دلاور صاحب د شعر او ادب سره چې کوم دی د غاښونو ډاکټر دی، د غاښونو علاج هم ترسره کوي ډیر بهترین او په ښه انداز کې. دوی د خلکو د خپلو مریضانو ډیر خیال ساتي. دلاور صاحب یو ناشنا غوندې پوښتنه بار نه وکړم چې بابا چې کله وفات شو هغه خو ستاسو کلیواله و، نو په هغه ټایم سره دی په هغه کلیواله مقامي هدیره کې خاورو ته سپارل شوی و. نو هغه ټایم سره که تاسو موږ سره دا زیاته کړئ چې بابا هغه مقامي هدیرې له به بابا زیارت له خلک راتله نه به راتله، یا څه طریقې کار و څنګه چلو، دا خبره لږه موږ سره زیاته کړئ. او جی بالکل، بابا چې کله وفات شو نو زموږ د حجرې سره دیوال خوا کې ښخ شوی و. څه موده هلته پاتې شو. ستاسو خدا خبره چې خلک راتله نه راتله، نو غالبا هلته هغه وخت کې څوک نه و راغلي. صحیح. ما داسې څوک نه و لیدلي، ځکه چې زموږ حجرې مخه وه، موږ به هر وخت هلته ناست وو چې مزار لی راتله. خو دا خبره به زه اوس ستاسو په موجودګۍ کې وکړم چې کله بابا هلته ښخ شو نو زه به په هره شپه حجرې نه بهر راوتم او دوی سر ته به ناست وم. ماشاءالله. او تر دې پورې چې که زه ووایم نو دا څه مبالغه لا څه نه دي، دا په بابا باندې اولنۍ شمې چې کومې وې اعمال ته بلې کړې وې. ماشاءالله. او بیا څه موده پس هغه دې ځای نه اوچت کړی شو، دلته راوړل شو که نه. نو خدای اعزاز ما ته حاصل دی چې د بابا د مرګ نه پس لومبۍ شمې ما بلې کړې وې. ډیر بهترین. یقینا چې دا ډیره لویه د اعزاز خبره ده چې بابا غوندې شخصیت په مزار باندې اولنۍ شمې بلول د اعزاز نه کم نه دي. موږ په تا فخر کړو دلاور صاحب. ډیر زیات خوشحاله شو چې تاسو موږ سره داسې خاطره شریکه کړه چې هغه د بابا د وفات نه پس تر نن ورځې پورې نه موږ اورېدلې وه نه به داسې نورو ډیرو خلکو اورېدلي. دلاور صاحب وخت به نه ضایع کوو، راځو کلامونو په طرف باندې. که خپل یو کلام را سره شریک کړئ ستاسو به ډیره مننئ. خبره بابا روانه وه، ارشاد هغوی د وفات نو ما یو کتاب کې لیکلی و، هغه به اول درته وړاندې کړم. ارشاد نسل دا ډېر سخت شوی نه دی. وشو به زه کتاب بابا د مرګ په موقع ما لیکلي وه چې چا راته ووایي چې حمزه تېره کړه، چا راته ووایي چې حمزه تېره کړه، ما وایي چې دا څه وایي، لمر پرېوته. واه ډېر ښه. او راته مسکی شو چې مطلب دا څه دی. راته مسکی شو چې مطلب دا څه دی. ما وی د هر پښتون نه سر پرېوته. واه ډېر بهترین. دا یو غزل در سره شریکوم چې د عشق د هر منزل نه بې قدمه ووتم، د عشق د هر منزل نه بې قدمه ووتم، او پخه چې عقیده مې شوه بې غمه ووتم.
او د ستنې او د تار غوندې کیسه را سره وشوه د ستنې او د تار غوندې کیسه را سره وشوه محفل ته د اشنا ننوتمه ووتمه واه دلاور صاحب دا شعر بیا د ستنې او د تار غوندې کیسه را سره وشوه محفل ته د اشنا ننوتمه ووتمه واه بهترین او دا زه چې کله لویږم پورته کېږم بیا را لویږم دا زه چې کله لویږم پورته کېږم بیا را لویږم شاید چې چېرته زه ستا له کرمه ووتم واه ډېر ښکلی او پښتو مې دایره وه تاوه کړې د الفت نه پښتو مې دایره وه تاوه کړې د الفت نه خو زه ترې تاوېدم را تاوېدم او ووتم واه ډېر ښکلی او په پښو کې د اشنا راته احساس څه داسې وشو په پښو کې د اشنا راته احساس څه داسې وشو چې اوس چېرته ایله په لاره سمه ووتمه ډېر ښه او بازار کې مې د حسن تجلو سودا کوله بازار کې مې د حسن تجلو سودا کوله سودا وشوه که نه خو خاطر جمع ووتمه ډېر ښه اوس روغ که لیونی یم دلاور په محبت کې اوس روغ که لیونی یم دلاور په محبت کې د حد نه پسې پورته نه وتمه ووتمه ډېر بهترین یقینا چې کومه کتایه د بابا په یاد کې لیکلې وه ډېره په زړه پورې او ما ذاتي ډېره زیاته خوښه شوه دلاور صاحب غوښتنه لرو چې یو کلام بل راسره شریک کړئ دا بل کلام چې سیندونه هم د پښتنو غوندې دي سیندونه هم د پښتنو غوندې دي ناونه هم د پښتنو غوندې دي ازغو کې ژوند کړي څه په لویه سینه ازغو کې ژوند کړي څه په لویه سینه ګلونه هم د پښتنو غوندې دي دلاور صاحب بیا ازغو کې ژوند کړي څه په لویه سینه ګلونه هم د پښتنو غوندې دي او چې بل شي څه خو به ضرور سوځوي څه خو به ضرور سوځوي اورونه هم د پښتنو غوندې دي او د شام عراق او فلسطین په ځمکه د شام عراق او فلسطین په ځمکه جنګونه هم د پښتنو غوندې دي په چا خواږه په چا تراخه ولګي په چا خواږه په چا تراخه ولګي جامونه هم د پښتنو غوندې دي په چا خواږه په چا تراخه ولګي جامونه هم د پښتنو غوندې دي او له ډېره سوخته یې خولې وازې ویتل له ډېره سوخته یې خولې وازې ویتل زخمونه هم د پښتنو غوندې دي چې پښتنو ته ګورم ووایم لالونه هم د پښتنو غوندې دي او په ډېره دفت دلاوره واړه شعرونه هم د پښتنو غوندې په دې ردیف د دلاوره واړه شعرونه هم د پښتنو غوندې ډېر بهترین او ډېر په زړه پورې دلاور صاحب د کلام خواږه ده زموږ تلو ته نه پرېږدي نو تلو نه مخکې غوښتنه لرو یو کلام را باندې بل پیرزو کړی پیدا به یې بل نه کړې په توبو کې چې کوم خوند دی پیدا به یې بل نه کړې په توبو کې چې کوم خوند دی همدغسې بیا په ماتېدو کې چې کوم خوند دی د نورو ژبو هم مخالفت نه کړه ملګرو د نورو ژبو هم مخالفت نه کړه ملګرو خو خوند خو هغه خوند دی په پښتو کې چې کوم خوند دی دلاور صاحب دا شعر بیا د نورو ژبو هم مخالفت نه کړه ملګرو خو خوند خو هغه خوند دی په پښتو کې چې کوم خوند دی او خوندونه به دې ډېر ځله اخیستي وي په ژوند کې خوندونه به دې ډېر ځله اخیستي وي په ژوند کې راځه نن یې درښایم په لمبو کې چې کوم خوند دی او دا نه چې راځي یار جوړې په دې فلسفه پوه دی دا نه چې راځي یار جوړې په دې فلسفه پوه دی راتلو کې دومره چرته په وادو کې چې کوم خوند دی رښتیا دلاور ووایي اوس مني او که یې نه څوک خندا کې مې ونه مونځ ژړېدو کې چې کوم خوند دی ډېر خوندور او ډېر بهترین او په زړه پورې کلام کتونکو مینوالو دا د دلاور صاحب کتاب دی خونای چې تقریبا دوه نیمې میاشتې مخکې چاپ شوی دی باقاعده یې مخکتنه هم لیانه شوې خو کتاب په ډېرو ځایونو کې موجود دی هغه به دلاور صاحب تاسو ته خپله نمونه واخلي چې په کوم ځای کې دا کتاب تاسو ته میلاویدای شي دلاور صاحب د کتاب موندلو درکونه او پروګرام په اخره کې کتونکو مینوالو ته خپل څه پیغام یاره درکونو خو به دا وایم چې ما خو یونیورسټي بوک یا چېرته نه دي ورکړي
کړي جی او وجه دا ده چې دا کتاب خوانی دی او خوانی چې کوم دی ویشل کېږي بالکل بالکل نو ما په داسې ځایو کې خو نه دی ویښي چې چېرته نه څوک دا په بیه والي خو که چا په کار یې ما سره رابطه کولی شي وکړي هغوی ته به ورسي که څوک د کتاب خواهش لري هغوی ته خپل نمبر لږ زباني ووایي موږ به په سکرین ورسره راولو چې تاسو سره رابطه کوي 0300 93 93 547 547 0393 547 د دلاور نمبر دی او دلاور صاحب یقینا چې ډیره لویه حوصله لري چې کتاب یې چاپ کړی دی او په دې مقصد یې چاپ کړی دی چې دا خوانی دی او دا ویشل کېږي نو دا کتاب به زه په خپله خوښه او په خپل خواهش باندې هر سړي له همداسې ورکوم د موندلو درک او د خرڅېدونکو یا د خرڅېدو ځای یې نشته دی دلاور صاحب په تلو تلو کې کتونکو ته مینوالو ته خپل څه پیغام لرئ بس زه خو به دا پیغام ورکړم لوستونکو ته چې تعلیم ته ډیره توجه ورکړئ ډېر ښه ډېر ضروري دی نن سبا خو شکر دی په موږ علاقه کې ځای په ځای سکولونه شته موږ په وخت کې یو همدغه سکول و بالکل کیمرې په شاته هم د سکول ماشومان ډېر زیات ګلالي ماشومان ولاړ دي ښکاري تاسو ته په کار دا ده چې موږ خپلو بچو ته دې خبره باندې ډېر زور ورکړو چې تعلیم حاصل کړي ډېره مننه شکریه ډیره زیاته مننه یقینا چې دلاور صاحب ډیر ښکلی پیغام وړاندې کړ چې نن سبا د ښې معاشرې لپاره او د پرسکون او د امن سره ژوند تېرولو لپاره تعلیم ډیر زیات ضروري دی کتونکو مینوالو زه پروګرام د خیبر شاعران ګر نه اجازه اخلم او کیمرمین ته خواست کړم چې دا کیمره ځای په ځای لږه تاو کړه او دا موږ د کیمرې په شا چې څومره سکول ماشومان ولاړ دي چې دا لږ خلکو ته وښیي څه خبره نشته ودرېږئ هېڅ خبره نشته دلاور صاحب ډیر بهترین او ډیر خوندور او ډیر مزیدار